دانا دانا راتو خندا پمینا جانا نا الا ګل دانا دانا. دا خو مونږه آیډیا په شریکه دا مونږ آډیو کابل مخکې مونږه یو کال مخکې دا مونږ ریکارډ کړی و، خو د دې هغه زمونږ جو هغه ارینجمنټ نه برابرېدو چې مونږ دا ویډیو کړی وی، دا آډیو پرته وه کافي ټایم نه. بیا مونږ په دې باندې یو میټینګ وکړو چې د دې ویډیو دې وکړی شي، ولې ګانه ښه ګانه ده، کمرشل ګانه وه. بیا مونږ پلانینګ وکړو دې دپاره. دا په شوټ شوې ده په اټک کې دا مونږ شوټ کړې ده، خو ولې د دې پکچرایزیشن او ایډیټینګ دومره په هغې دومره خواري شوې ده، نو اکثر خلک ما نه تپوس کوي چې دا کشمیر کې شوې ده. ښایستونه دې ولاړ راته حیران مین شوې دي په ما ځمکه اسمان. آیا رای کې مې بېللې دې زړګې ځکه وایم ستا د مینې ترانه. زه چې راغلم نو ما هغه وخت کې 2012 کې ما یو سانګ وکړو نادان ملنګ د سایل صاحب کلامونو، هغه چې ما وکړو په هغې ما دغه شان په اټک کې یو پروفیشنل ویډیو جوړه کړه، یو پروفیشنل ټیم سره، همت پروډکشن سره. هغه نه پهله زما په خیال داسې پروفیشنل ویډیوز نه و راغلي مارکیټ ته. زمونږ کېږي ریکارډینګ باندې چې ډېره هم مطلب مونږ وایو چې دا ډېره کمه خرچه وشوله په دې ګانه باندې، نو هغه 2 لکه پورې کېږي. ډیفینټلی انکم خو چې کوم سانګ وکړو او هغه څومره ویورشپ واخلي. نن سبا خو د یوټیوب چینلز دور دی که نه، نو هر چا جو چینل جوړ کړی دی، نو یس په ویډیو په چینل باندې راشي نو هغې نه انکم راځي. بل انکم سورس دومره خاص شته هم نه، زمونږ کم کانسرټس دي مونږ ته هغې نه انکم راځي. د سانګز نه ماته دومره خاص انکم نه راځي. یمه ګل دانا 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 په سره شونډو مې خندا شکانا. یمه ګل دانا دانا الا ګل دانا 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 راته وخانده په مینه جانانه الا ګل دانا دانا.